د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د پاڼه ورځې د ناول شپږمې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول شپږمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. سکینې وویل که ستاسو په برخه کې د مادي ګټې خیال ولرم نو بیخي ناسمه خبره ده. زه یوازې د خدای د رضا لپاره ستاسو ملګرتیا کوم او ستاسو د تېښتې لاره برابروم. د ځان په اړه مې هم غوڅه پرېکړه کړې ده. ما ورته وویل څنګه پرېکړه؟ هغې راته وویل خپل څو ورځنی ژوند په سوال او ګدایي سره تېروم او نور به په دې ناولو کارونو پسې ونه ګرځم. په دې ډول به د خلکو ګناهونو کفاره ادا کړم. خوله مې پرانیسته چې د هغې ځواب ورکړم او د خپل زړه زیری ورته بیان کړم چې د کوټې ور په توندۍ سره پرانیستل شو. موټر چلوونکی والي اصغر له پوسخند او مسخرو سره راننوتل. ویې ویل څومره نازنین مجلس دی او څومره ښکلې او ښه ساتونکي مو درته پرېښې. بیا سکینې ته ځیر شول او ویې ویل سترګې دې ولې سرې او اوښلنې دي؟ هغه داسې ورخطا شوه چې یوه شیبه یې هېڅ هم نه شوی ویلی. وروسته یې وویل په تاسو پورې څه اړه لري؟ زړه مې غوښتل چې وژاړم. دواړه رانږدې شول او هغه یې د سوکانو او لغتو تر وارونو لاندې ونیوله. بدمرغې سکینې تر دغو وارونو لاندې نارې وهلې. غلو، ناولو، له دې خوارانو زما څخه څه غواړئ؟ اوس به پولیس در خبر کړم. پر دې مهال مې د برېښنا په څیر یو فکر سر ته راغی. غوښتل مې اوس چې دوی سره اخته دي کوڅې ته ووځم، په چیغو و نارو شم او خلک را خبر کړم. اوچته شوم او د کوټې د دروازې خوا ته روانه شوم چې یوه اوسپنیز څوک زما د سینې هډوکي سره وکوټل او ویې ویل چیرې ځې؟ پوه شوم چې د کور نوکر علي دی چې وړاندې زموږ خبرې اورېدلې وې. په یوه قوت سره مې یوه څپېړه ورکړه او د سرای د دروازې خوا ته مې منډه کړل. چیغې مې اوچتې شوې وې خو د دوو زورورو لاسونو خوله رابنده کړه او په کشکولو یې کوټې ته واچولم. وروسته یو دروند چیز راباندې ولوېده چې زما ټټر یې ډېر تر فشار لاندې ونیوه. خو یوه کمزورې او رنجېدلې پیغله به څومره توان ولري؟ همدومره پوه شوم سکینه یوې خوا ته بېسده اچولې. ملیحه هم زما پر شاوخوا تپېږي او هغه هم وهل خوري. دا ټول کارونه ډېر غلي ترسره شول. یعنې موږ د چیغې وهلو وخت هم پیدا نه کړ چې لږ تر لږه ګاونډیان را خبر شي. زه همغسې بېسده ولوېدم خو بیخي بېسده نه وم. په شاوخوا کې مې پیښې درک کولی شوې. کله چې موږ درې واړه له پښو وغورځولو له یو بل سره یې څه لانجه وکړه. بیا یې علي ته امر وکړ چې ډېر زر یو څه تریاک راونیسي او رایې وړي. تر هغه وروسته زموږ سر ته راغلل. کله چې ولیدل درې واړه بېسده یو نو داسې سره وویل چې همداسې مو د بېسدۍ په حالت کې د جعفرخان نومي سړي کور ته ورسوي چې ټول مو له شره خلاص شي. زه پر ټولو پیښو پوهېدم خو د خبرو خوځېدلو توان مې نه درلود. ان نه مې شوی کولی چې سترګې پرانیزم. په دې شیبه کې مې د علي د راتلو غږ واورېده چې ویې ویل را مې وړل. علي اصغر ورته وویل ته یې زر ویلې کړه، څه شربت ورسره یو ځای کړه، بیا د هغې په خوله کې واچوه چې غلی شي او بیا داسې تېروتنه ونه کړي. زه پوه شوم چې هغوی په رښتیا هم د رښتیني جنایت خیال لري. هغوی غواړي چې خوارکۍ سکینه ووژني. دې پیښې یو ځل بیا زما ویده شوې وینه په رګونو کې ویشوله لکه ټول ځواک چې مې په پښو کې ټول شوی وي او هیڅ بېحالي یا بېسدي نه لرم. له ځایه اوچته شوم او ومې ویل ای بې ناموسه سړي وژونکو څه کوئ؟ دې بدمرغې څه کړي چې غواړئ ویې وژنئ؟ راځئ د خدای لپاره هغه پرېږدئ او دا زهر ما ته راکړئ. دغو وحشیانو بیا راباندې حمله وکړه او ویې ویل څومره کلک بدن یې دی، باید دومره یې ووهو چې نفس یې بند شي. زه بیا دومره ووهلم چې یو ځل بیا بېسده ولوېدم او په ځان پوه نه شوم. کله چې مې سترګې پرانیستې ځان مې د یوې خونې په یوه ښکلي اوسپنیز کټ کې ولیده. سر مې په یوه دسمال را تړلی و. څنګ ته مې یوه ښکلې جنۍ په لوڅ سر او ببرو ویښتانو ناسته وه او پکه یې راته وهله. له دې پیښې ډېره حیرانه شوم. دیوالونو او دروازې ته مې په ژور نظر وکتل ځکه ګمان مې کاوه په خپل کلي کې یم او په خپله کوټه کې ویده یم. د دغو دوو درې ورځنیو پیښو هېڅ برخه مې په یاد نه وه.
د خپل عادت له مخې مې خپلې خدمتګارې ته غږ کړ، پلوشې وګوره څو بجې دي؟ داسې ښکاري چې نن ډېره ویده شوې یم. خو نه هغه کوټه زما کوټې ته ورته وه، نه هغه جینۍ زما خدمتګاره وه. ور ومې کتله، ومې پوښتله ته څوک یې؟ پلوشه چیرې ده؟ هغه له خوږې موسکا سره رانږدې شوه، ویې ویل دلته پلوشه نومې څوک نه لرو. ما ورته ویل نو ته څوک یې؟ هغې وویل زه آسیا یم. ما ورته ویل زه خو آسیا نه پیژنم، دا کوم ځای دی؟ یوه خندا یې وکړه او ویې ویل وروسته به پوهه شې. ګمان کوم تبه دې ده، اپلتې وایې. غوره به دا وي چې اوس آرام وکړې. د دې جنۍ په خبرو سره په چورتونو کې لاړم. له ځان سره مې وویل تبه مې ده؟ دا جنۍ څوک ده؟ دا کوم ځای دی؟ دا خو زما خونه نه ده. مور او خدمتګاره مې چیرې دي؟ ولې نه راځي؟ غوښتل مې له ځایه پورته شم، خو نه مې شوی کولی. خپل فکرونه مې راغونډ کړل. لږ لږ مې وروستۍ پیښې را په زړه کړې. پر بدن مې یوه ویره واکمنه شوه. ولړزېدم. په وحشت او خواشینۍ سره مې شاوخوا ته وکتل. ومې ویل تاسو څوک یاست؟ ملیحه چیرې ده؟ څه ورباندې شوي؟ هغه جنۍ پوه شوه چې زه اوس په صد شوم او تیرې پیښې مې په زړه شوې. نو ویې ویل زه آسیا یم. ملیحه هم په بله خونه کې ده. ما ورته ویل په کومه خونه کې ده؟ زه غواړم همدا اوس ورسره ووینم. هغه راوغواړئ یا ما ورولئ. هغې وویل تم شه چې مشرې مېرمنې ته خبر ورکړم. له دې سره ووته. د مشرې مېرمنې توره یو اوسپنیز چکش و چې زما پر مغزو ولګېده، ځکه پرون مې د سکینې له خولې دا تورې اورېدلي وو چې په خونړۍ او کرکجنه معنا یې پوهېدم. په ځان کې مې یو بل لوی شور احساس کړ. له ځایه مې د اوچتېدو هڅه وکړه، خو ور پرانیستل شو. یوه چاغه مېرمن چې مخ او صورت یې په پوډرو او نورو سینګاریزو موادو لړلي وو او څه کم نیم من سره زرې په خپلو لاسونو، غاړه او بدن کې کارولی وو، له خندا او ښه چلند سره راننوته. ویې ویل خدای شکر چې حال دې سم شو. هغو کسانو ته د خدای مرګ ورکړي چې تاسې دې حال ته رسولی یاست. زه یې ښکل کړم او له ډېر نرم چلند څخه یې کار واخیست. د هغې دې نازونو په ما کې دومره کرکه او عذاب را ژوندی کړ چې هیڅ تصور یې هم نه کېده. ما ورنه پوښتنه وکړه ته څوک یې؟ زه مو نه پیژنم. هغې وویل حق لرئ چې ما ونه پیژنئ، ځکه دې ښار ته نوي راغلی یې. خو په دې ښار کې داس سړی نشته چې ما نه پیژني. زه په دې ښار کې څه چې په نورو ځایونو کې هم ډېر شناخت لرم. د نفوذ او واکمنۍ کړۍ مې پراخه ده. ډېر خلک زما د ناستې ولاړې مینوال دي. له ټولو طبقو څخه ډېر دوستان لرم. لنډه دا چې کله مو بشپړه روغتیا ترلاسه کړه ما به هم وپېژنې. د هغې دغو ستایونو پر ما هیڅ اغېز ونه کړ. د هغې خدمتګارې جینۍ په لیدو مې چې د هغې چاغې ښځې تر شا د رانیول شوي وینځې په شان ولاړه وه، له ځان سره دا تصور وکړ چې دا به هم د دې ښار د کوم مشر مېرمن وي. دوی به دلته راوستلی یم چې راسره مرسته وکړي. دا به هغه مشره مېرمن نه وي چې سکینې یادوله. دغې ښځې ته به ځکه مشره مېرمن وایي چې تر نورو مشره ده. خو بیا مې هم حواس له لاسه ور نه کړل، بلکې ومې ویل زه اوس له دې کار سره کار نه لرم چې تاسو څوک یاست او د کوم ځای، بلکې دا راته ووایه چې زما خورلنه یعنې ملیحه چیرې ده. هغې راته ویل ستاسو تر څنګ په هغه بله کوټه کې ده. ما ورته ویل هغه خبره کړئ چې دلته راشي. مشرې مېرمنې ځان ته له تکبر او غروره ډکه څېره ونیوله او ویې ویل آسیې دا جینۍ لا د دې ځای له دود او دستور سره نه ده اشنا شوې. ورشه ملیحې ته ووایه چې دلته راشي. بیا ما ته وکتل او ویې ویل نوم دې څه دی؟ ما ورته وویل سلګۍ. هغې راته ویل پوهېږم، خو باید پوه شې چې تر دې وروسته به د دا نوم نه وي. ما ورته ویل ولې د نوم بدلول وجه څه ده؟ اوسنی نوم مې په څه دی؟ هغې راته ویل تر دې وروسته به د نوم لیمه وي او ستا د ملګرې نوم به هم هوریا. ما ورته وویل موږ ولې باید نومونه بدل کړو؟ هغې راته وویل دغه زموږ دود او قانون دی چې هر څوک مو کور ته ننوځي باید خپل لومړنی نوم بدل کړي. زه د دې دود له کبله ډېره حیرانه شوم. دا نو کوم ځای دی؟ په دې شیبه کې مې ملیحه ولیده چې تر لاسونو یې نیولې وه او زما کوټې ته یې راوستله. کله چې مو یو بل ته وکتل سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هغه هم په ژړا شو او زما په غېږ کې راولوېده. دواړو ښه ډېر وژړل، خو مشرې ښځې په غرور سره راکتل او ویې ویل غلی شئ، په دې کور کې باید وخندل شي.
عیش و عشرت وشي دلته ژړا کومه معنا نه لري. زه پوه شوم چې لومړنی ګمان مې سم دی او موږ یې رنډۍ خانې ته راوستلي یو. ما ورنه پوښتنه وکړه تاسې څوک یاست چې پر موږ داسې امرونه کوئ؟ هغې راته وویل زه د دې کور مشره او ستاسو مالکه یم. پر تاسو هر یوې مې ډېرې پیسې ورکړي. حاجیان هم د حبشي پر غلامانو هم دومره پیسې نه ورکوي لکه ما چې پر تاسو درکړي. ما ورته وویل ولې موږ لکه چې تر حبشي غلامانو تاسو ته ارزښت نه لرو؟ رښتیا هم څومره پس فطرته سړي خواره یاست. پر دې مهال د سکینې په اړه څه سوچ کې شوم او مې ویل آیا کولی شئ پر موږ احسان وکړئ؟ او یوې پوښتنې ته مې ځواب راکړي. هغې وویل هو ووایه. ما ورته ویل سکینه څه شوه؟ هغې راته ویل پرېږده یې هغه هم له منځه لاړه او دوزخ ته روانه شوه. ما ورته ویل مړه شوه؟ هغې راته وویل هو. د هغې د مړینې له کبله پر ما او ملیحې لوی غم خپور شو. خپلې ژړا ته مو ادامه ورکړه او مې ویل ملیحې دا د دې ډلې د لړلو اعمالو لومړنۍ قرباني ده. خدای دې له ګناهونو څخه ورته تیر شي او ورباندې ودې رحمیږي. ویې وژله خو خوشحاله یم چې په خیر مړه شوه. په تقوا او پرهیز یې دا نړۍ پرېښوده. هغه لومړنی کس و چې پر موږ ورحمېده او زموږ لپاره غمجنه شوه. خدای دې د هغې قاتلان د اعمالو په سزا ورسوي او په ډېرو کړاو سره د ژوند له نعمت څخه بې برخې کړي. مشرې مېرمنې وویل هیچا ونه وژله، هغه خپله مړه شوه. ما ورته وویل ولې تر هغه وخته چې هغه کور ته نه وتللې هغې هیڅ ناروغي نه درلوده. کله چې وخت ګوتو ته ورغی نو زموږ پر وضعیت ورحمېده او هڅه یې وکړه چې زموږ لپاره یو خدمت ترسره کړي. ته ولې وایې چې مړه شوه؟ زما خپله په یاد دی هغه یې دومره ووهله چې همغه شیبه له پښو ولوېده. بیا تریاک ورکړل او ژوند یې ورڅخه واخیست. تاسې ګمان کوئ دا جنایتونه به همداسې پټ پاتې وي او هیڅوک به هم ورڅخه خبر نه شي؟ تاسې دا خیال کوئ چې دا وحشیانه کارونه به کوم بدلون ونه لري؟ دا نړۍ یو سمبالونکی لري او دا ځمکه او اسمانونه یو خدای لري. کیدای شي د عالم د مخلوق په نظر پر خپلو جنایتونو کوم سرپوښ کیږدی، خو دا کارونه له خالقه پټ نشي پاتې کیدی. زما د سکینې او د داسې نورو اسیرانو غږ به له تاسو واخلي چې ستاسو په ظالمانه منګولو کې بند شوي یو. دا روزګار به هم ستاسو خودسریو ته د پای ټکی کیږدي. که په دې نړۍ کې د خپلو اعمالو سزا ته ونه رسیږئ، په هغه بله نړۍ کې به رښتینی غچ اخیستونکی تاسو خپلو سزاو ته ورسوي. اوس مو چې هر څه له لاسه کیږي هغه وکړئ. هغې مېرمنې وویل اسیې دا جنۍ له ناروغه ده او اپلتې وایي. د هغې څارنه او ښه خدمت وکړه او هڅه وکړه چې د مخ رنګ د خلکو د کتنې او معاشرت وړ وګرځي. د هغې د پاکۍ خیال هم وساته. که هر څومره ښه څارنه وکړي زه به هغومره ډېره خوشحاله شم. کله چې ښه روغه شوه زه به یو ښه انعام هم درکړم. که ملیحه چې تر دې وروسته به یې حوریه بولې ورته راځي پروا نه کوي. د هغې کټ هم دلته راوړه. تر هغه وخته چې روغه شوې نه وي څوک حق نه لري چې دې کوټې ته راشي. ته هم باید په 2 ورځو کې هغه خپل حالت ته راولې، ځکه ما پر دوی ډېرې پیسې لګولې دي. دوی باید زما پور ادا کړي. اسیا تر پایه غلې ولاړه و. آخر کې وویل سمه ده، هیله لرم چې زما په څارنه او خواریو به ډېر زر روغې شي. مشره مېرمن موږ ته مسکی شوه او له کوټې ووته. په همدې مهال سخته وټوخېدم. 2-3 دقیقې مې خولې ته دسمال نیولی و. ومې لیدل چې له سینې څخه مې څو څاڅکې وینه هم راوتلې ده. ملیحې ته مې وویل 2یمه قرباني دې مبارک وي. هغې راته وویل پوه نه شوم. ما ورته وویل زما له خولې څخه وینه راغله. ملیحه په غور سره ورته ځیر شوه او مې ویل زه په نري رنځ یعنې سل اخته شوی یم. زه به هم ډېر زر له سکینې سره یو ځای شم. ملیحې راته وویل 2یمه قرباني به زه یمه، ته به 3م تن یې. ما ورته ویل ولې؟ هغې راته وویل ډېر زر به پوه شې، سربیره پر دې ته باید پر موږ نیکمرغه واوسې او د جنایتکارانو مکافات تر پایه وګورې. په دې شیبه کې مې یاد شول چې باید تر مړینې وړاندې د خپل ژوند تاریخ ولیکم. یو څه شیبه په دې سوچ کې وم چې له کوم ځای قلم او کاغذ ترلاسه کړم. د کوټې کړکیو ته مې وکتل چې زیاتره هندارې ماتې شوې وې او پر ځای سپین کاغذونه نښلولي وو. خوشحاله شوم چې څو پاڼې خو په لاس کې لرم. که څه هم دغه کاغذونه زما د بدمرغه تاریخ لپاره نه بس کېدل. همداراز قلم او رنګ ته مې هم اړتیا درلوده. تر څه سوچ وروسته مې پام کې ونیول چې خپله ساتونکې او خدمتګاره تیر باسم چې کاغذ او قلم راته برابر کړي. هماغسې مې پر کټ غځېدلی وم. له ساړه او اسویلي سره مې وویل که کوم مصروفیت مې درلودلی
دغه زړو بوږنونکو پیښو وضعیت بلکرنځ راکاوه. کیدای شي بختیار سره مرسته وکړي چې له بستر څخه زر اوچته شم. زما دغه جملې پر خدمتګار ژور اغیز وکړ. څرنګه چې زما د خبرو مینواله و نو وی ویل څنګه مصروفیت غواړې؟ ما ورته ویل زه له انځورګرۍ سره ډیره مینه لرم. زما ملګرې ملیحه هم خبره ده. که ما د انځورګرۍ وسایل لرلی اوس به مې رسمونه ښکل. ملیحه زما خبرو ته په سوچ کې تللې وه. هغه پوهېده چې نوی تصمیم مې نیولی دی. هغې هم زما خبرې وغځولې وی ویل هو دا جنۍ له انځورګرۍ سره ډیره مینه لري. هغې جنۍ وویل تاسو کومو شیانو ته اړتیا لرئ؟ ما ورته وویل کاغذ و قلم او رنګ ته. هغې ویل ما اورېدلي چې رسامي په بېلابېلو رنګونو کیږي. ما ورته ویل دا سمه ده خو زه په تور رنګ انځورګري کوم. جنۍ زما په خبرو ډیره خوشحاله شوه او وی ویل سمه ده زه به درته رنګ قلم او کاغذ تیار کړم. زما د مننې په جواب کې وویل اوس نشم کولی ځکه که اوس ورپسې د باندې لاړه شم مشره میرمن مې ویني او په غوسه به شي چې ولې مې یوازې پریښې. خو غرمه یا د شپې چې دلته ګڼه ګوڼه زیاته وي ټول په خپلو دندو بوخت وي زه به دغه شیان درته راوړم. ما ورته ویل نن شپه میلمانه لرئ چې دومره ډېر خلک به راځي؟ هغې وویل د نورو شپو په څیر به خلک راځي. ما ورته ویل د څه لپاره راځي؟ وی ویل تاسې نه پوهېږئ چې دا فاحشه خانه ده او د تفریح لپاره راځي. که څه هم دا ټکی مې حس کړی و خو تر اوسه مې داسې په زغرده نه و اورېدلی. په دغه نفرت پارونکي تورې ډېره خواشینې شوم او ډېره وویرېدم. پوښتنه مې وکړه موږ یې د څه لپاره راوستلي یو؟ هغې وویل دا خو څرګنده ده هره جنۍ چې دلته راولي د عزت د له منځه وړلو لپاره یې راولي. ما ورته وویل موږ یې هم د دې سپک عمل لپاره راوستلي یو. هغې راته وویل دا خو ښکاره خبره ده نو تاسو خیال کړی و چې د میلمستیا لپاره راوستلي یاست؟ ما ورته وویل موږ خو بدلمنې نه یو. هغې راته وویل دلته چې ډېر نجونې راوستل شوي زما په ګډون بدلمنې نه یو. دغه کور ته په راتلو سره بدلمنې شولو. ما ورته وویل له دې وحشیانه کار څخه د دوی مقصد څه دی؟ هغې راته وویل روزي ګټل او ګټه کول. ما ورته وویل آیا تر دې بل بې شرفانه کار شته؟ هغې راته ویل د بدلمنۍ لومړی شرط بې شرفي ده. ما ورته ویل ته یوه پوهه جنۍ ښکارېږي ولې دغه کار ته راضي شوې؟ هغې راته وویل له موږ سره یوه تن هم په خپله خوښه دغه کار ته غاړه نه ده ایښې. زموږ له هم ډولو څخه واردو شویو بدمرغیو بدلمنې کړي یو خو اوس کار له کاره تیر دی. له بدلمنۍ سره له روږدېدو پرته بله چاره نه لرو. په موږ کې هر ډول حس غلی شوی او رښتیا دا ده چې کله د ځان په شان جونو ته ګورم چې زموږ دندې ته راګډېږي تر پخوا ډېره خوشحالېږم. ما ورته ویل د دې خوښۍ لامل څه دی؟ هغې راته ویل ځکه چې دنیا فاحشه ده او د نړۍ ټول خلک فاحشه پرست دي. ما ورته ویل دا خو قانع کوونکی دلیل نه دی. هغې راته ویل ولې نه دی؟ دا خو ډېر ښه دلیل دی. زه چې ستاسو په شان هر څومره نور خلک ووینم چې له موږ سره د ژوند په لار کې ګډون کړی د خپلې عقیدې په ښه والي نوره هم پوهېږم. ما ورته ویل ستاسو عقیده څه ده؟ هغې راته وویل زه عقیده لرم چې بشر جنایتکاره دی. ما ورته ویل ښه نو ته خو باید د خوښۍ پر ځای وژاړې او د مسکا پر ځای خواشیني وښایې. هغې راته ویل دلته عقاید بېلابېل دي. زه له هغو کسانو څخه یم چې د نړۍ د ناخوالو مخې ته خندلي او بیا به هم خاندم چې هر بدمرغه او خوار سړی وینم د زړه سوی او د دې پر ځای چې ورته اوښکې تویې کړم په کتلو یې خوشحالېږم پر بدمرغیو یې خاندم. ما ورته ویل نو پر موږ هم خاندې؟ هغې راته ویل هو. ما ورته ویل تاسې عجیبه او متضاده عقیده لرئ. هغې راته ویل زه خپله هم پوهېږم. ما ورته ویل فکر نه کوي چې خبرې دې له لیونتوبه ډکې دي. زما په دې خبره مسکی شوه او وی ویل اکثره کسان چې د پیژندنې او معرفت له لارې پر خپل نفس یرغل کوي نو د عمومي پیښو او اخلاقو لړۍ را اخلي او د خپل فکر مرغه د طبیعت او موجوداتو د پیژندنې په ناپایه فضا کې خوشی کوي. دوی ټول لیونیان دي. ما ورته ویل تاسو خو هم له همدې خلکو یاست. هغې راته ویل شاید. ما ورته ویل زده کړې مو چیرې کړي؟ هغې راته ویل د عمل په مدرسه کې. ما ورته ویل ښوونکی مو څوک و؟ هغې راته ویل طبیعت او عمومي اخلاق. ما ورته ویل دا مدرسه چیرې ده؟ هغې راته ویل تاسې ورکه ګڼئ پروا نه کوي. ما ورته ویل که ورکه نه ده نو ځای او مکان یې چیرې دی؟
په یو غوسناکه او آهنګداره لهجه یې وویل: فاحشه خانه. د پاڼه ورځې د ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول شپږمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.